الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، یو ځل بیا د خیریه کارونو په سلسله کې د هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ سیمې ته راغلي یو چې دلته تاسو وینئ یعنې دلته د زنانیو مدرسه ده. په دې مدرسه کې یعنې ډېری زنانه زموږ هغه بچیان چې هغه دلته یعنې زده کړې کوي، د دین زده کړې دي. دلته چې کوم دی په ناظره سره د قرآن ترجمې سره او د قرآن حفظ سره دلته درسونه ویل کېږي د زنانه او استادانو د خوا. او زموږ کوم ورور چې دغه خپل کور ورکړی د دغه خدمت دپاره د الله رضا دپاره، هغه دغه چې خپله ځمکه یې ورته وقف کړه، په خپل کور کې خپله مدرسه جوړه کړه، مدرسې دپاره او د الله د دین زده کړې دپاره یې د خپل یعنې کور وقف کړو. خو زموږ یو ورور څه وخت مخکې یو د پېښور نه بل د ایران نه موږ سره چې کوم کومک د دې مدرسې په باره کې کړی، په هغې هم دومره وشو چې دغه کوم تاسو دا ګاډر وینئ 15 دانې ګاډر دی دې دپاره چې موږ واخیسته او دغه دیوال یې سنګکاري وشوه. خو اوس چې تاسو وینئ دغې مدرسې سرپناه نشته، یعنې سرپناه کوم تختې چې دې ته پکار دي چې دې باندې دا پټېږي هغه نشته. لاندې چې تاسو وینئ فرش نشته، ځمکه همداسې د سترنجۍ نشته چې دغه زموږ خویندې او زموږ بچیان په دې باندې خپل د دین زده کړې وکړي. یعنې دیوالونه یې تاسو وینئ چې دا هم بې پلستره دي، همداسې پاتې دي. هېوادوالو یعنې دا د الله د دین د زده کړې ځای دی. دلته چې کومه زده کړه کېږي انشاءالله چې دا به تر قیامته پورې روانه وي. دلته په سلګونه یعنې زموږ هغه خویندې چې تقریبا 1500 شاګردان یې دلته دین زده کړې کوي، دلته راځي د خپل دین زده کړو دپاره. خو افسوس چې د دې سرپناه نشته. اوس خبره دغه ده، یعنې باد باران کله چې که اسمان کې ورېځ وي، باران وي، زموږ دغه خورګانې زموږ دغه بچیان چې کوم وي دا چوټي وي د دین زده کړې په هغه ورځ باندې نه وي. هېوادوالو په تاسو باندې غږ کوو چې دا د الله جل جلاله یعنې یو مدرسه او دلته د الله د دین زده کړې کېږي. په دې کې موږ سره پوره کومک او همکاري وکړئ، په دې کې موږ سره پوره مرسته وکړئ. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو مرسته او کومک کوي. نو هېوادوالو مسلمانانو ورونو، د دې مدرسې په سره کومک یعنې دا صدقه جاریه ده. دغه صدقه تاسو موږ سره په دې کې خپل کومک او همکاري وکړئ. یعنې زموږ تاسو ته دغه یادونه کوو چې داسې نه ده چې مهمه ده یو کس دې خامخا ده. زموږ ډېر هېوادوال چې موږ سره دې کې لږ کومک وکړي زموږ مسلمانان ورونه، انشاءالله چې ستاسو لږ کومک باندې به دغه سرپناه پټېږي، دغه ځمکې باندې به دې کومې سترنجۍ وي فرش هغه به په دې مکمل شي، د دې پلسترې چې کومې دي په دې کې موږ سره کومک او همکاري وکړي. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک او همکاري کوي. هېوادوالو غږ مو دی په تاسو باندې د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ د خوا چې موږ سره د الله د رضا لپاره داسې ډېر جوماتونه مدرسې دي، موږ سره دې کې خپل کومک او همکاري وکړئ. انشاءالله چې الله به ستاسو مدد کوي. هېر هم ونه وي زموږ پیج در سره لایک، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې وایي ښه د ودانو صحیح په لوی الله مو سپارم. څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن، برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن. قرآن 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 څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن، برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن. قرآن 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 هم په ژبه ښه روان دی، هم په زړه لري اثر، هم ښکاره لري خبرې، هم اسرار پکې مضمر.